قرآن شریف کې الله فرمایي وی کافران دي دا چې کم خدای سره شریکان ګڼي کافران چې دین په دریاب کې په کشته کې سواری وي او زول طوفان راشي نو هغه خپل بوتان ته یېري بیا هلته آواز الله ته کوي یا الله مونږ بچ کې چې د مخلوق نه ناپوره شي نو هر سړی بیا الله ته چغه وایي نو دا د یقین دی چې الله سره هر څه شته دا د عبادت شو چې دا د یقین چې الله سره هر څه شته او یو بل عبادت دی پکې دا چې ستا دا یقین دی چې الله مالا چې غواړم راکوي دا دی په الله یقین دی نو ګوره خپل عاجزي دا یوه شوه الله لوی ګڼل دا دوه شو د الله نه سوال د الله تابعداري دا درې شو ځان خپل هغه چې ځان محتاجه ګڼل دا څلور شو او الله د ټولو څیزونو مالک ګڼل دا پنځه شو او بیا دا یقین ساتل چې د الله نه غواړم مال الله راکوي دا شپږ عبادتونه شو نورم پکې شته کله ته ادا چې دا دې یقین دی چې زما د اواز الله اوري دا عبادت دی او دا دې یقین دی چې الله هر ځای موجود دی او په ما علم شته دې عبادت شو نو که موږ دا لټو نو د اتو عبادتونو مجموعه د دعا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ته عبادت ویل او د عبادت مغز یې ورته ویلی دی ولې ورته د عبادت مغز وایي ځکه دعا کې عاجزي ده چې ته څومره عبادتونه کوې بې د عاجزۍ نه نامکمل دي که موږ لمونځ کوو نو لمونځ په دعا او په عاجزۍ مشتمل دی او که ته حج کې هغه ټول عاجزي ده او که روژه نیسې نو دا د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه چې خدایه زه ډېر کمزور یم چې ته وایې لږه تنده تېروه ستا دپاره تېروم زورور سړی داسې چا نه کوي چې څوک ورته وي لږه تنده تېره کو دې تېروي او مال ورکول دام دعا ده دام په دعا مشتمل دی زکات ورکول ولې دا عاجزي ده دعا عاجزي ده الله حکم کوي دا مال ورکا نو چې بل چاته حکم وکړي چې راوړه دومره مال او یې ښه ماله غواړې څه به راوړې او چې مونږ الله وي دومره حصه ورکه دومره ورکو مونږ وایو ښه الله ورکو دا تا د خدای په جناب او په دربار کې دا نجزه وکړو نو چې څومره عبادتونه دي بغیر د عاجزۍ نه او بغیر د دعا نه او بغیر د الله د طلب نه هر عبادت کې د الله طلب دی هر عبادت کې الله ته رجوع ده بې د دعا نه ټول عبادتونه نیمګړي دي ځکه حضور پاک مبارک دعا ته د عبادت مغز ویلی دریم څه دي دریم دا چې اسباب بخپل جمع کې داسې به هم نه کې چې ته کار روزګار نه کې او بالغ ته ډډه والې ده وایه خدایه دا پټې خو کرم نه خو ډېر غنم پکې راله زرغون کا دا خدای کولی شي دا نه چې نشي کولی خو الله د دنیا نظام داسې نه چلی ته به خپل کسب کې ته به لاړ شي او پټې به واړې غنم به پکې وکارې سره به ورته واچې برابر به کې بیا به د الله نه سوال وکړي چې الله ما خو دا غنم وکرل خدای ته پکې برکت واچې او ډېر پیداوار ترې راکړه نو خدای به درله ډېر پیداوار درکړي ولې ځکه ډېر کله ته خلک غنم وکړي نو زرغون نه شي داسې ده که او کله زرغون شي ګلی پرې راشي بارانه پت پرې راشي او کله بیا په هغه د غنمو چې هغه د ګل روزې شي زول پرې راشي هغه ته وغورځېږي پیداوار کم وکړي نو ته به خپل اسباب استعمالی ګورې دا به نه وی چې زه خو اسباب نه استعمالوم دوه کسان په لاره ناستو دوستانو ورته پته ولګېده یو نیک سړي ورته ویل نن د لیلة القدر شپه ده بل ته وی راځه که نن خو دعا قبلېږي لاړل او د یو بیابان کې کېناستل او بله خوره یې را جمع کړه د دنیا خوره او څادر یې پرې واچو او یو ته ښي طرف ته شو بل ګس طرف ته چغې وي چې خدایه چې دا د سرو زرو غر شي چې بس څادر ته مونږ لرکوو دا د سرو زرو غري لګیا دي یو هم چغې وایي او بل هم چغې وایي او څادر پې پروت دی او په دې تبه دی چې نن خو لیلة القدر شپه وره دعا قبلېږي او چې څادر د دې نه درکوو دا به لوی ډېرې وي د سرو زرو چې سهار وختي څادر یې وجود کو مقصې خوره پرته وه یو سړی پې په لاره تېرېده دیو جاړي یو د خاورې ډېرې دی یو خوا نه ډډه والې ده او بل خو یو بل ته شا کړي دي او جاړي انیک سړی پې راغی ورته لکه ولې یاره وي بېګا د لیلة القدر شپه ده ماښام نم دا خوره جمع کړه ورته ونښتو او چغې وو خدای ته دا مولیان وایي چې دعا قبلېږي نو مونږ پې څادر واچو ټوله شپه مبیله کړه دعا خو زمونږ قبوله نه شوه خاوره خو مغزې خاوره پرته ده او ورته په جواب کې وایي وی دې کې به خیر و لکه یو انسان ته نه وایي نه وایي دې کې به خیر و څه خیر و پکې همغه خوره پاتې نو دې کې څه خیر دی خیر خو به نه و چې دې نه سرو زرو چمان جوړ شوي خیر خو به هغه وخت کې و وی ګوره دې کې به خیر و خیر په دې شان به و چې لاول خو خدای داسې کوي تا له خدای لاس درکړی دی عقل یې درکړی دی او خپې یې درکړي دي نو چې سره زر دی خو وختي د مال طلب پسې وځه
او د خدای نه سوال وکړه نو خدای به مال درکړي، خدای لاس پرې درکړي که ډېر خلک د سرو زرو مالکان دي او د دولت مالکان دي، خو دا خو د مور د ګیرې نه ورسره نه دي پیدا شوي، دا خو دې محنت کړی دی، خدای ورته تاسو محنت کړو الله به درکړو، دعا به هم کوله. او ممکن ده چې دا د خدای د سرو زرو ډېرې کړې وي الله کولی شي، نو بیا به هم په یو بل سره جګړه وه، تا به وي تا ډېره واغېسته، بل به یې ده ډېره واغېسته، او ممکن ده چې درېیم در باندې در پېښ وي درېیم او دواړه یې په دې ځای بېغمه کړی و شي د نه هغه وړی و. نو هغه اسباب به خامخا جمع کې. حضرت موسی علیه السلام یو امتی دی موسی علیه السلام در راغی، وی چې یاره د الله پیغمبر یو سوال زما د الله نه وکړه، ځکه پیغمبر مستجاب الدعوات دي، دعاګانې قبلېږي. یو سوال وکړه چې زما متعلق په مستقبل کې راتلونکي زمانه کې څه کار کېږي چې زه ترې مخکې خبرېږم، دا علم زما حاصل شي. هلکه دا څه خبرې کوې؟ وی نه که نه چې ما ته پته لګي چې په دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به چې پته لګي چې تاوان نه به کوم، چې ما ته مخکې نه پته لګي چې دا فلانکې شی واخلم دا ماله بهتر دی نو اخلم به، او چې راته پته ولګي چې دا اخیستو کې تاوان دی نو نه به اخلم، چې دې کې خو زما ډېر لوی خیر. حضرت موسی علیه السلام الله ته رجوع وی الله دا زما یو امتي دی او دغسې سوال کوي، وی دې کې خیر نشته. الله خیر دې زه درخواست کوم ورې قبوله ګوره پوهې که خیر یې پکې نشته، دا د مستقبل څیزونه چې الله د انسان نه پټ ساتلي دي په دې کې ډېر حکمتونه دي، دې کې خیر نشته دا دې نه غواړي. الله خیر دی ډېر نږدې امتي مې دی خفه کېږي دی والا قبول که خیر دی ښه قبول مې د ده متعلق چې به سبا بل ورځ کوم کار کېده دی او پرې مخکې نه خبرېده الله سوال قبول. یو ورځ ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او هغه اس مې مري، چهارشنبې په ورځ به مې اس مري، دا پته ورته ولګېده، دعا قبوله شوې ده. زرې اس بوته او منډی کې خرڅ کړ او پیسې یې جیب کې واچولې او راغې حضرت موسی علیه السلام سره خوشحاله دی. هلکه ولې؟ ګوره که نه تا خو وایي چې په هغه دعا کې د خیر نشته، دا دې ما ته پکې څونه خیر راورسېد، پته راته ولګېده چې اس مې مري نو بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې، اوس که د چهارشنبې په ورځ چې په چا مې خرڅ کړه د هغه مري او که د بل چا مري زما پیسې. موسی علیه السلام هم حیران وي چې واقعي که چېرته دې سړي ته دا دعا نه وي قبوله او دا علم نه وي حاصل نو اس به یې مړ او بلا تاوان به شوی. یو څو ورځې پس ورته پته ولګېدله چې یو غلام دی هغه به د جمعې په ورځ مري. زر غلام بوت او په منډی کې خرڅ غلامان به خرڅېدل. بیا راغی خوشحاله دي پیسې جیب کې واچولې حضرت موسی علیه السلام ته. وګوره که نه جي تاسو خو وایئ چې د دعا قبلېدو کې خیر نشته، څومره خیر میلاو شو. که دا ما ته پته نه وي لګېدلې نو بله ورځ به مې اس مړو نن به مې غلام مړو بله تاوان به مې شوی و. پته ولګېدله خرڅ مې کړل پیسې مې نغدې کړو که چا مري د هغې دې مري. یو څو ورځې پس ورته پته ولګېده چې خالي په ورځ به ته مرئ، دا پته ورته ولګېده. دا شکر دی چې دا مرګ خدای د انسان نه پټ کړی دی. که چاته دا پته وي چې ته به میاشت پس مرې او چې مري او وخت مقرري خو هغه په داروګانو او په ډاکټرانو نه ختمېږي نو کور کې به څونه لویه غوغا وه، هر کور کې به غوغاګانې وي، چا نه به د دنیا کار نه کېده، ځکه دا مړي خو په کلي کې خامخا کېږي، د چا رشته دار مري د چا تعلقدار مري نو میاشت مخکې به اجرو کې خلک ناستو تازیانوتونو ته به ناستو نو دا غنم او ګني او جوار به دله چا کرل. هلکه څه چل شوی دی یاره پلانکي کور کې میاشت پس مړی کېدو والا رورې مري، پلانکي کې بله ورځ اوس هلته ځو ځکه د هغه ځکه مونږ خو د غم خادون اوزګارېږو نه، دا خو هم را په سر دی د پلانکي مور بله ورځ میاشت پس مري. او بل هغې نه به ډوډۍ خوراک سینګ کېده، ګرځېدل به دې سینګ کېدل، میاشت مخکې به یې خپې بړستن ته دننه کړی وې او لوی تعزیتونه به و قصې پسې به یې ولې میاشت پس به مرم. دا خو د خدای ډېر لوی احسان دی. نه به د چا نه کاروبار کېده، نه به بچو سره مشغوله کېدله، نه به د چا ډوډۍ تېرېدله او په ټول کلي کې او ځای کې به غوغاګانې به وي. دا خو د خدای فضل دی او د الله احسان دی چې دا مرګ خدای د انسان نه پټ کړی دی. نو درته پته ولګېدله چې خالي په ورځ خو به مثلا زمرم، چې دا ټکې ورته پته ولګېده په سړي ناوخته شو. راغی حضرت موسی علیه السلام ته کېناسته، د الله پیغمبره خالي په ورځ زمرم ما ته پته ولګېدل. موسی علیه السلام هله شابه ته خدای ته رجوع او د ما نیټه رستو کې حضرت موسی علیه السلام الله ته رجوع کړ. وی ګوره تا ته ما نه وي چې دې دعا کې خیر نشته، دې کې خیر نشته که. وی ګوره مونږ چې د یو انسان غلطي وکړي مونږ خفه کړي نو مونږ د هغه په سر یو مصیبت را غورځو، دې وجنو مسله دې ناجوړه کوو نو یاره زمونږ پې رحم راشي چې زه پرېږدې یاره په کار خو دا وه چې دې مړ کړو خو د رحم به پې وکړو دا لږ مال ولا برباد کړو، تاواني یې کړو غوندې ګړه وله مړه کړو، چیلی وله مړه کړو، غلام وله مړ کړو، اس وله مړ کړو، لږ یې دړمن کړو نو مونږ وایو دا مړه ډېره ده. نو د دې سړي په سر یو مصیبت را روانو
غټ مصیبت د مرګ مصیبت زمونږ پې رحم راغی مونږ وی ځه پکار خدا ده چې مړی کو خو زه رحم پې کو اس به وله مړ کو دړمن به کو دا موله ډېره ده نو ده ته خو پته ولګېده دعا قبوله و هغه هسې خرڅ کړه دړ دې ونه لیده نو هغه مصیبت یې بیا په دې سر د پاسه را روان شو بیا پې زمونږ رحم راغی چې یاره نه یې وجنو نو مونږ ته هغه مصیبت د ده په غلام ورغورځو چې دا غلام به وله مړ کو په دې به یې لږ دړمن کو دا وله ډېره ده نو غلام هم د خرڅ کړ نو هغه مصیبت یې په سر د پاسه پروت دی بل څه شته نه چې مونږ یې پې ورغورځو نو بس ورته وایه چې اوس په کفن کې خپین غاړه خامخا به مرئ که دا دعا د ده نه وه قبول خو اس بیا مړو خبره خلاصه وه که خدای دړمن کو بس دغه دړ وله ډېر نو د ګناه سوال به چرې نه کوې په دې الله خفه کېږي قطعا به داسې سوال نه کوې چې هغه د خدای د دشمنۍ د کار سوالي د سود د کامیابۍ یا د دنیا د نور د ناروا او د ګناه د سفر سوالي دا سوال به د الله نه کوې په دې الله خفه کېږي نو چې الله په کوم کار خفه کېږي او په هغې کې د خدای نه امداد غواړئ چې خدای تا خفه کوم را سره پکې امداد وکړه دا د ډېرې لویې غټې دشمنۍ